د مراد بابا هم ډیره ویلې ده، د حمزه بابا هم ویلې ده جی، او د رحمان بابا هم ویلې ده، او د زموږ چې کوم اوس کوم شاعران دي نو دې کې مې د رزاق غمګین شاعر چې کوم دی زموږ که نه جی جی، بس ته ما وختي نوم ما زیاته کر شاعري د هغه ډېره کړې ده، ښه ځکه چې زما یو کیسټ ما وکړو نو هغې کې ما سره رادت حسین بابا دې خدای وبخښي هغه موجود و ما سره، ښه هغې کې ما یو ګانا ویلې وه حبیبي هیا هیا، ښه په دغه کې دې ویلو په جی ها، عربۍ کې. نو دا ریاض صاحب د خدای وبخښي ریاض صاحب ووایي چې وږمې بچی تا ته به مونږ ټریک راوړو، نو پیله ګانا جي ما په خپل لایف کې لکه چې زه وړه رالوی شوم پیله ګانا ما په ټریک باندې ویلې وه. زبردست. ښه خبرې خو ډېرې خوندورې روانې دي، خبرې مخ په وړاندې هم بوځو. په دې وخت کې کتونکي زموږ مینوال چې کوم دي هغه په دې تمه ناست دی چې وږمه درېیمه کوم هغه سندره مونږ ته وایي. غزل دی جي، غزل دی هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر د تا بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. جی ګرانو مینوالو یو ډېر خوندور غزل دی، هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر د تا وختونه نه تېرېږي. دا د ټولو مسافرو لپاره دی، راځئ چې د دې خوندور غزل نه خوند واخلو. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هسې په خوله وایم چې ښه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. هغه وختونه له خواږه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي. ستا د خندا د خوشحالۍ ورځې دي، ستا د خندا د خوشحالۍ ورځې دي، ستا د خندا د خوشحالۍ ورځې دي، ستا د خندا د خوشحالۍ ورځې دي. غمونه ټول زما په زړه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي بغیر له تا وختونه نه تېرېږي.
د شمس پزړه باندې بس تیرېږي بغیر تا وختونه تیرېږي هسې په خوله وایم چې ښه تیرېږي بغیر تا وختونه تیرېږي بغیر تا وختونه تیرېږي ډیر خوندور غزل وګ